خبر د کابینه 3 میلیون پاسپورتونو د چاپ وړاندیز تایید کړی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم د افغانستان د کابینه 3 میلیون جلد پاسپورتونو د چاپ کوچان ته د پیژندپاڼو ویش وړاندیز تایید کړی دی. د باختر خبري اژانس دا چې پریکړه پرون د کابینه په غونډه کې شوی و. سرچینه وایي چې د کابینه غونډه پرون د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخونزاده په مشرۍ جوړه شوې و او پریکړه وکړه چې د احصایي ادارې ژر تر ژره ځانګړي طرز العمل پر بنسټ کوچان ته د برېښنایي پیژندپاڼو ویش لړۍ پیل کړي. تر دې وړاندې هم ځینو ستونزو له کابل کوچان د پیژندپاڼو ویش زندیدلې خو کابینه د 3 میلیون جلد پاسپورتونو لمیشن د چاپ په اړه مالی وزارت وړاندیز هم منلای دی. په دې اړه ډیر جزئیات نه دي خبره شوی خو یا 3 میلیون جلد پاسپورتونو چیرته او په کومه شرایطو چاپیږي ویل کیږي چې د تیر حکومت له لوري چاپ شي. نږدې 1 میلیون جلد پاسپورتونو لا هم له قرارداد کمینی سره پراته دي چې څه موده مخکې هم د اروپאי اتحادیې ځانګړي استازي افغانستان په راوړلو کې له چارواکو سره مرستې ژمنه کړې ده. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.